سلام ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. بعضې ملګرو خواست کړی وه چې دغه سپاین ټو مني مونږ ته طریقه کار وښیه چې څنګه مونږ کولی شو خپل ځان رجسټر کړو او څه رقم استفاده ترې وکړو. نو په دې بابت کې زه تاسو ته یوه وړه ویډیو جوړوم. الله دې وکړي چې تر پایه پاتې شئ او په استعمال باندې هم پوه شئ او استفاده ورځنې وکړئ. راځو دلته وایي چې خپل نوم ورکئ. نوم ورکوو ورته مثلا افغان او لاندې ایمیل ورته ورکوو. مثلا ایمیل باید څه شی ورکړو. مثال د خبرې زه دا ایمیل ورکوم. دا ایمیل مې ورکړ. کنټري دلته تاسو نه د ټلیفون شمیره غواړي. تاسو باید دلته خپل د ټلیفون شمیره ورکئ. شمیره ورکوو ورته، ټلیفون نمبر ورته ورکوو، بیا مخکې ځو نور. مخکې ځو. دلته پاسورډ غواړي. پاسورډ باید انتخاب کو ورته. پاسورډ چې ورکوو ورته مثلا زه پاسورډ ورکوم ورته پاسورډ مثلا ورکوم ورته چې هر شی تاسو په خپل زړه باندې ورکوئ ورته. صحیح ده. هر سړی خپل اختیار لري چې څه پاسورډ ورکوي هغه ورکوي ورته. بیا یې لاندې پاسورډ کنفرم کوو. هماغه مخکې چې کوم پاسورډ ورکړی هغه به بیا ورکوي ورته. او دلته ورته وایم چې رجسټر. ګورئ ملګرو دلته وایي چې دا ایمیل آلریډي رجسټر ده که نه. دا چې رجسټر ده نو بیا به په دې باندې بل ایمیل چک کوو. بل ایمیل به ورکوو ورته. دا ایمیل ما چینج کړ. ګورو چې د ایمیل باندې مخکې ځي که نه. وایي چې په دې ایمیل باندې هم جوړ ده. دلته نوم بدلو. دا ګورئ اوس وشو. هغلته یې ځکه نه اخیسته چې افغان مونږ ورکړی وای چې په افغان په نوم باندې دا اکاونټ جوړ ده. نو اوس اکاونټ جوړ شو. کله چې جوړ شو دا به اوکې کې. اوکې دې کړ. دلته پاسورډ سیو. دا خو په کمپیوټر کې زه یوز کوم. تاسو کولی شئ موبایل کې هم همدا رقم استفاده ورځنې وکړئ. سیو کوم یې. دلته ورته وایم ساین ان. کله چې ساین ان ووهو دلته دا آپشن درته راځي. دا آپشن کلوز کړئ. کله چې کلوز کړو نو دلته ګورو. دا ګورئ ملګرو دلته درته لیکي اکاونټ کریډټ ټوټل بیلنس اوس 0 ده د اکاونټ. دا ګورئ اکاونټ 0 ده دلته. او اکاونټ رینک دلته تاسو ته د خپل اکاونټ رینک ښیي چې په ورځ کې څومره مثلا تاسو کوی شئ چې سټارټ واخلئ، څومره پیسې کوی شئ. بونس چې کله تاسو دغه لینک کاپي کړئ. دا لینک چې کله تاسو غواړئ کاپي کړئ او دا په واتساپ کې یا په میسنجر کې بل چاته ولېږئ. هغوی چې کله دا انسټال کړي ځان ته یوزر جوړ کړي نو تاسو ته بونس درکوي. یو سپاین درکوي. سپاین نه دا مطلب ده. دا ګوره یو اویلیبل 1 اویلیبل سپاین. دا زه سپاین اوکې کوم. کله چې سپاین اوکې کړم ګورئ سپاین خلاص شو. دې ځای کې ګورئ دا سپاین لیکلی ده. دې سپاین باندې کلیک کوئ. دلته به دا سرکل خپله تاویږي چې په هر څه ودرېده هماغومره پیسې تاسو ته درکوي. نو اوس ګورئ ما ته یې راکړل 3 سنټه. 3 سنټه چې 13 افغانۍ ترې جوړېږي. مونږ په اکاونټ کې اوس جمع شولې. نو دا ګورئ دې ځای کې تاسو ته ټایمینګ هم درکوي چې بیا نیکسټ سپاین به تاسو ته درکول کېږي 23
او 55 درویشت ساعته 55 دقیقې نو بیا تاسو ته بل سپاین درکوي همدې طریقې باندې تاسو کولی شئ چې مخکې لاړ شئ نو د بیا لیدو په هیله مې انشاءالله چې هیله ده چې په دې پروګرام باندې به مو سر خلاص شوی وي او استفاده ترې وکړئ